الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أولاهن. بلوغ المرام شروع دی پای کې کتاب الطهارت او باب المیاه د اوبو متعلق مسائل راوړي. د دې حدیث ترجمه بیا او به لغوندي وضاحت. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه روایت دی قال دی وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم ویلی: طهور پاکواله نایا حدکم دلوخی دیو تنستاسو اذا ولغ کل چخلوی فيه پاگی کل کلب سپیم ان یغسله دا چین زباغی لرا 7 مرات وکرت اولاهن والزل بالتراب پخاور سربینزیم. اخرجه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوستل دا غراوڑه. وفي لفظ له ببل لفظ مسلم شریف کی دا سیدی فلیورقه وغوب دی واړی وادړی غوب لره چې کوم په دی لوخي کی دی. وللترمذي او روایت د ترمذی کی دا سیدی اخراهن یا اخر کرد دی بخاورو وینځي یا اولاهن یا ول کرد دی بخاورو وینځي. شک دی دراوی. نو دا خو د حدیث لفظی ترجمه وا. مسائل په دی حدیث کی دا دی ما یستفاد من الحديث چې سپه نجس دی بل اتفاق. نو داغه جوټه چې هغه پسیس کې خلووي نو هغه هم نجس وي، خو ډیر غلیظ نجس وي. عام سيزونه وینځل هغه چې کمی درې ځل پکار وي، خو د سپي دا نجاست دا ډیر سخت دی، نو دا به وکړه تینځلی شي. ولغه په دې حدیث کې رااله اذا ولغ الكلب، اذا ولغ فيه الكلب. ولوغ ویل کیږي شرب بطرف اللسان، د جبې په یو طرف باندې وبسکل. عام طور سره دا چې کوم درندگان دي سپه لیوو شرمخ وغیرہ دا چې وبس کی نو دای د جبې په یو طرف باندې سټي غوندي سکی، نو دې ته ولوغ وي. سپه په یو لوخي کې خلو وي نو هغه به وکړه تینځلې شي، ړومبه کرته دا به په خاور سره وینځي، یعنی خاور سره به میکس کی او به واچ. ولې ځکه د سپي دا نجاست او دا جراثیم دومره سخت دي چې دا بغیر د خاور نه پای کیږي. نو حدیث کې خاور رااله. اوس کې سړی وځي راځي په سر پوینځم په صابون یې نو دا به صحیح نه وي. وجدا چې پیغمبر سم خاور ویلی یا یو سړی په یرو یینځي نو هم صحیح نه وي، ځکه پیغمبر خاور ویلی دا. او اوس ساينس دا ثابت کړی دا زمونږ د نبی معجزه. سبحان الله، زمونږ نبی 1400 کاله په خا دا خبره کړې ده چې سپي کې داسې جراثیم موجود دي چې هغه به وزلینځي او یو ځل به په خاور وینځي. نو ساينس والا دا ویلي دي چې سپي چې کوم دی د خله کې داسې جراثیم دي چې دا بغیر د خاور نه پاکي، او دا غي وجه دا د سپي چې کوم دی د همیشه خپل د بور یا عورت سټي نه د خله ته دا غینه جراثیم لاړ شي. کله کې انسان و چې ناغم لیونه کیږي یا لوخي کې خلو وي نو کې دا نجاست پاتې کیږي تر څو پورې چې دا په خاور وینځل شي. نو دا فتوا ده د جمهور اهل علمو. به سوال دا دی چې سپه خله چې په یوسیز کې وږي ټیک دا خو به وزلینځي یو ځل به په خاور وینځي، خو کله سپي بل اندام په لوخي کې په وبو کې ښکته شي مثلا لکې یا خپا ناقیم دا حکم دی. امام مالک رحمه الله ویل چې نه دا صرف د خلی متعلق دا خبره ده او دا امر تعبدي دی هغه وي.
نور اندامونه به نه قیاس کیږي. خو ظاهره خبره دا ده او جمهور اهل علم دا ویلي چې نه سپی نجس العین دی، هغه د جراثیمو د ګندګۍ نه ډک دی، نو که هر اندامې په اوبو کې لاړ نو هغه به وکړه تینځلی شي. او دا حدیث پکې دی، د حدیث کې کله اولاهن راځي اول کرت به په خاورې وینځي، کله اخراهن راځي اخر کرت به په خاورې وینځي. نو دا اخراهن لفظ شاذ دی، یعنی دا کمزور دی په دې حدیث کې. اصلي لفظ اولاهن دی چې اول کرت به وینځي. یا پر روایت د امام مسلم رحمه الله کې دا راغلی دی چې او به واړول شي. نو واضح خبره ده چې لوخ کې خلو واړ نو به نجس شي یا به واړه. اگر چې بعض اهل علم د لفظ شاذ ویلي دي، خو دا شاذ نه دی بلکې زیادت الثقه ده. شاذ خو دې ته وایي چې ثقه او ثق خلاف وکي یا کمزور ده ثقه خلاف وکي. نو دا او به واړول شي او دا لوخه به وکړت وینځل شي، ځکه د جراثیم بغیر د دین نه لري کی. مذهب حنفی دا دی چې هغه وی نه، وی د دې لوخي انزل 3 کرت په کار دي د عام نجاستونو د لري کولو لپاره. البته باغی سوال راځي چې د حدیث کې خدای الله رسول ویل چې 3 وکړت به انځي او تاسو ولې دې په تور کوي. نه حنا ویلي دي دار قطنی کې دا روایت د ابو هرره نه چې راغله د ناغه په تور کړي د 3 کرتو دي انځلو. نه حنا وی چې دا حدیث منسوخ دی، ځکه دې حدیث ناقل او نقل کون کې حضرت ابو هريره دی او خپل فتوا ورکي. نو که دا حدیث منسوخ نه وي نو هغه ولې به عمل نکوم. او قانون او قاعده د احناف دا ده چې کله راوی او روایت او حدیث نقل کې د پیغمبر داغه خلاف فتوا ورکي، نو فتوی له اعتباري او د پیغمبر خبره له اعتبار ځکه نه چې ابه منسوخه یا بل څه وجي. العبره لراء الراوي لا لروایته، دا قاعده ده عند الحنفیه چې د راوی رائے له با اعتبار وی نه روایت له. نو پتو دا چې بس خاور تم په ضرورت نشته دی او وکړه تم په ضرورت نشته دی، بس 3 کرت دي. خو دا خبره د علماء احناف په نهایت کمزوري ده. دغه وجه دا ده چې د راوی چې کوم د پیغمبر حدیث راوړي هغه له اعتبار وی او دا غرای له بس اعتبار نه چې کله د پیغمبر د حدیث مخالف راشي. ولی باندې وجه دا ده د پیغمبر خبره زموږ تاسو لپاره دین ده او دا خبره د معصوم ده. او هر چې راوی دی نو هغه چې فتوا د دې خلاف ورکی کی دي شغنه د حدیث د پیغمبر ير شوی. دین خو زموږ لپاره د پیغمبر خبره ده کنه. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې وکړتی وینځي یو کرت پکې خاور ملاو کې دا جراثیم ختم شي. ابو هرره نو چې فتوا ورکړل دا غي 3 جواب دی. یو جواب دا دی چې ابو هرره به خطا شوی، خو د پیغمبر حدیث خو موږ د صحیح سند مې نه راوړی دی. دویمه وجه دا ده چې یا به پینسیان راغلی حدیث به تیر شوی کنه یی د سړی نه کله. اصلي جواب تحقیقي جواب دا دی چې د ابو هرره رضی الله عنه په دار قطنی کې 2 قسمه فتوی نقل دي. یو د وو کرتم نقل او د 3 کرتم نقل. نو د پتو دواړو مابین کې تعارض شو. د احناف مذهب دا دی چې اذا تعارضتا تساقطتا، د 2 خبرو مابین کې چې تعارض راشي نو دواړه به وغورځي د احتجاج نه، یعنی دلیل به بننی ولې کی. نو هغه دواړه خبرې موږ پرې خوسته او د رسول الله حدیث ته رجوع کړل چې هغه دا حدیث دی د صحیح مسلم چې سپه په لوخي کې خلو وي نو وکړت به یې یو کړت به خوره ملاوي. دویم جواب دا دی چې د ابو هرره نه د وو کړتو چې کما فتوا نقل نو هغه صحیح سند باندې ثابت ده او د 3 کړت چې کم دا کمزوري ده. 3 کړت روایت عبد الملک نقل کړي د عطانه او د عبد الملک خلاف کړي دی ایوب چې کله روایت نقل کړي د محمد ابن سیرین عن ابي هريره ناغه وی چې ابو هرره نو په تور کوله چې وکړت به انځي لکه څنګه چې دی حدیث کې دی. او عبد الملک چې نقل کړي ناغه وی چې نه 3 کرتی ویل دي. او ایوب ډیر قوي او اوثق دی په نسبت د عبد الملک. نو خلاصه د جواب څه شو چې دا 3 کرتو والا فتوا چې د ابو هرره چې کوم دا ثابت نه ده او 2 کرتو فتوا هم ثابت ده او حدیث هم ثابت دی. نو عمل به په دې حدیث کیږي چې د سپی جوټه با و کرت انزلی شي یو کرت به کې خاورې ملاوي یا ولی اخر کرتی
خو اول کرت به په خاورو سره او ککړ کی او به وینځي، ځکه چې د سپي نجاست نهایت ډیر دی. بل خبره به د حدیث کې دا چې دلته د الله رسول فرمایلی دا ولغ فيه الكلب، کله چې خلو هي سپي په لوخي کې، نو سپي عام دی. بعض خلکو ویلي وي دا ښکاری سپي ته نه دی مراد، نه سپي عام دی، که ښکاری وي که د څوکیدارۍ دپاره یي که د هر شي دپاره سپي، خو د سپي جوټه نجسه ده. نو رد دی په خلکو باندې چې د ګاډو په سیټونو باندې ځان سره سپي کینولي او د یورپ د معاشرې نه متاثر یو، بلکې یورپ کې خو سپی چې په کوم لوښي کې اوبه وڅښي په هغې کې انسانان هم څښي، یاره دله ما واکسین کړي دي، خیر دی دا بدل شوی دی. او زموږ مسلمانان هم بعضې د هغې نه متاثر دي، د هغه وړ سپي اخیستي 15 لکه او 6 لکه وګرځوي دلته موږ یې ګورو. نو سپی یو نجس الحیوان نجس العین دی او داسې حیوان دی چې نجاست پکې دی او جراثیم نهایت مضر دي. وعن ابي قتاده رضي الله عنه، ابو قتاده رضي الله عنه روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی سلام قال فی الهرة، قال ویلی دی فی الهرة ببارد پیشو کې، انها لیست بنجس، چې دا نجس نه ده، د دې جوټه نجس نه ده، ولی انما هي من الطوافین، یقینا دا ډیره ګرځیدونکې ده، علیکم په تاسو باندې. اخرجه الاربعه وصححه ابن خزیمه، د حدیث څلورو کتابونو راوړل د ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه او ابن خزیمه صحیح کړی دی. دی حدیث کې بل مسله د پیشو د جوټي متعلق ده چې د الله رسول فرمایلی چې پیشو چې کم دا د دې جوټه چې د پس کې خلووي نو نجس نه دی. ولی علت ولا بیان کو چې انما هي من الطوافین علیکم، دا ډیر زیرازی پتا سمانی، یعنی د پیشو نه ځان ساتل یا د دین لوخه ساتل دا ګران دي. نو شریعت ویله چې خیر د دې جوټه پاکه ده. حدیث نه دا مسله معلومه شوه چې المشقت تجلب التيسير، چې کم کار کې سختی وي نو شریعت پاغي کې آسانی ورکړي ده. د یو شیز نه ځان بچ کول ګران وي نو شریعت پاغي کې آسانی ورکړي. د پیشو تشبیه ورکړي د هغه غلامانو سره چې هغه کور ته زیرا نو د غلام نه پرده کول ګراني. طوافون علیکم قرآن کې راغلي دي، دا غلامان زیرا په تاسو باندې د خاص مقونه علاوه که نور دی کور ته زیرا خیر دی. نو دې کې د اهل علم اختلاف دی. مسله خو به ګوره مغه چې کوم پیغمبر ویلي، پیغمبر سو ویله د حدیث کې راځي د پیشو جوټه پاکه ده. اوس کستا او زما فطرت نه مینی نو هغه خو جدا خبره ده، می استعمالوه. خو شریعت دا ویله چې پیشو په کوم سیز کې خلووي، کوم کاسه کې، کوم لوخي کې، کوم اوبو کې یو سړی پاغي او دس کې نو بالکل او دس ته نقصان نه رسیږي. اختلاف پکې دا دی، جمهور اهل علم خو د حدیث مطابق فتوا ورکړي چې د الله رسول سویلی دا ټیک دي، چې د الله رسول پیشو نه بچ کېدل دا ګران دي، ځکه پیشو د کچن نم لو خیر وباسي، د تختو سر نیم را غورځي، نو کوم ځای کې به اخلاصي، نو شریعت خیر. اوس کې سره زما زړه ته نه کی موې می خورا کنه، خو فتوا موږ د څه ورکو چې د پیشو جوټه پاکه ده او دا جمهور اهل علم رائے ده. ارچه احناف دي نو احناف ویلي دي چې د پیشو جوټه نجسه ده. څه دلیل ویل دي؟ نو څه خاص دلایل خدای مونږ ته نه دي معلوم. امام طحاوی رحمه الله صرف دا ویلي دي د احناف دلایل چې وروړي، هغه دا ویلي دي چې یره د پیشو چې کم دی کنه دا خو سبوع دی، درنده دی او درنده خو حرام وي، نو جوټه به هم حرام وي. نو جواب دا خبره ده چې مونږ خدا نه دی ویل چې پیشو درنده نه دی یا سبوع نه دی. خدا ته ضروري خو نه ده چې هر درنده یو غو نجسی نه، دا درنده دی او پیغمبر ویلي چې د دې درنده نه بچ کېدل څه شي دي ګران دي، نو خیر دی. اوس کستا او زما او د بل زړو ته نکی نو می استعمالوه. د حدیث کې چې سننو کې راغله دی واقعا پکې دا سي ده. ابو طلحه دا کم د حدیث چې کوم راوي دی ابي قتاده، دا ابو قتاده رضی الله عنه ګوروا هغه دل اوبر راوړي دا ودس نو دې ما بین کې پښو راغی او تګیو، نو دی ابو قتاده رضی الله عنه تا غوبو را نږدې کلی چې دا پښو یې وڅکی، نا پښو دغه لوخي نو بسکل شروع کړ، نو دی کپشو ته حریان قتل چې دن ګوروا چې دا څه کوي د ازماسخر،
پیشو ته څنګه وبنیولې دي؟ نو دو ته ویل چې ای ورېرې ولې ته ماته هریان ګوري دي پیشو باندې چې وبس کوم دی وجه نه ویاو کنه ته پیشو له وبور کې او بیا به دی او دس کې وی ورېرې حیرانېږه ما د الله د رسول الله اورېدلي دي چې پیشو څه شی دی هغې جوټه نجس نه ده. نو ګوره دې وضاحت وکړه. نو د پیشو جوټه پاکه ده ځکه چې د هغې نه بچ کېدل ګران دي. اوس که ستا زړه نه کېږي نو به مې استعمالوه. بعضې خلک وایي نه دا کورنۍ پیشو ده او سهارنۍ پیشو نه، داسې خبرې دي. وایي دا هغه پیشوګان نه دي چې کوم به موږی نیسي او موږی چې نیسي نو خو نجس وي. پیشوګان ټول موږی نیسي. داسې پیشو موږ چېرته نه دی لیدلی چې هغه د اکسپورټ نه ګریجویټ شوي او هغه چېرته موږی نه نیسي. ښه نو غرض دا ده چې د پیشو جوټه پاکه ده. بیا اهل علم ویلي د دې په حکم کې هر هغه شی دی قیاسي دلیل ته وایي. هر هغه شی دی چې د هغې نه ځان بچ کول ګران وي لکه خر، قچر، دام د دې په حکم کې داخل دي چې د پیشو جوټه هم پاکه، د خره او د قچر جوټه هم پاکه. ځکه خره او قچر کور ته ځي راځي که نه. بار دا خبره ما وکړه چې فتوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ده. اوس که ستا زړه زما زړه یقینا چې زمونږ د ټولو زړه نه مني، خو فتوا به داسې ورکوو چې دا شی پاک دی. کېدای چې ستا زړه به نه مني، یو بل ځای کې د بل چا زړه به مني. نو چې ستا زړه نه مني مې استعمالوه. خو د رسول الله فتوا دا ده چې د پیشو جوټه پاکه ده.